اپل ډیر ځل وروسته آیپاد پرو د A12Z بایونیک چپ سره مارکیټ ته وړاندې کړ. دوی دا ولري چې د آیپاد د وینډوز لیپټاپونه خورا تیز او پیاوړی دی او د دوی ټاګ لاین هم دا دی چې ستا راتلونکی کمپیوټر به کمپیوټر نه وي. د دې قیمت او د دې نورو خصوصیاتو معلومولو لپاره دا ویډیو ما سره تر اخره پورې وګورئ. السلام علیکم، زه یم احمد او تاسو ګورئ سمارټ افغانستان. تر ډیر وخت مو انتظار وکړو، په اخر کې اپل کمپنۍ آیپاد پرو 2020 خپل شوقیانو ته وړاندې کړ. دغه آیپاد د خو کار د کمپیوټر ترې اخیستی شو. په دې باندې موږ واړه پروفیشنل یا مسلکي کارونه کوي شو، لکه ګرافیکس ډیزاین، ویډیو ایډیټینګ، فول ایچ ډي گیمینګ موږ په دې ډیوایس باندې کوي شو. نو اپل کمپنۍ بالکل د میک بوک احساسولو په خاطر دوی آیپاد پرو ته میجیک کیبورډ ورکړ، کم چې ډیر یو ښایسته میګنیټیک یا میکانیتیسي ډیزاین یې ورکړی. ډیر په اسانۍ سره کیبورډ ورسره یو ځای کیږي او لرې کیږي. نو کله هم چې تاسو دغه ځان سره کوئ نو تاسو به داسې محسوسوئ لکه میک بوک لیپټاپ چې کم دی، تاسو به داسې فیلینګ کوئ لکه همغه میک بوک ما سره دی. په دې کې په لومړی بار د 2 کمرو سیټ اپ شوی. مخکې چیرې هم په آیپاد کې د 2 کیمرو سیټ اپ نه و، نو په دې آیپاد پرو کې د 2 کیمرو سیټ اپ شوی. یو کیمره 12 میگا پکسل وایډ دی، دوهمه بیا 10 میگا پکسل الټرا وایډ کیمره ده د 2x اپټیکل زوم او 15x ډیجیټل زوم سره، چې د فرنٹ کیمره بیا 9 میگا پکسل ده. لکه څنګه چې آیفون 11 پرو کې کومې کیمرې استعمال شوي، هماغسې په آیپاد پرو کې هم استعمال شوي. یعنی بالکل مسلکی 4K ویډیو ریکارډینګ کوي شي په، او سره د سټوډیو کوالټي مایکروفونونه پکې استعمال شوي. مطلب د آډیو کوالټي دومره ښه کړي لکه په یو سټوډیو کې چې آډیو ریکارډینګ کوي. که د ډسپلی خبرې وکړو نو دواړو سایز مختلف دی. دا یو سایز 12 انچز دی او بل یې 12.9 انچز دی. د دې دواړو خصوصیات ټول یو شانتي دي، که د هغې ډیټا ذخیره ده، که هغې د بیټري ظرفیت او یا که کیمرې دي، ټول یو شانتي دي، خو صرف ډسپلی سایز کې فرق دی. دا ډیټا ذخیره 128 256 512 نه تر 1 TB پورې ذخیره کوي شي. اپل دا ولري چې آیپاد پرو بیټرۍ به د 10 ساعتونو پورې کار کوي. په دې کې چې کوم اپریټینګ سیسټم استعمال شوی هغه آیپاد OS 13.4 ورژن دی، کوم چې تر ټولو نه نوی دی. وزن بیا د 11 انچ 401 ګرامه دی او 12.9 انچز بیا 640 ګرامه دی. په دې کې A12Z بایونیک چپ استعمال شوی، کم چې نوی او ډیر تیز دی. او د دې واړو نه علاوه یو ډیر خطرناک شی کم چې اپل کمپنۍ په آیپاد پرو کې ور اضافه کړي، هغه لایډر سکینر دی چې کم به مسلکی فوټوګرافي کې ستاسو کومک کوي. په اصل کې لایټ سکینر د کیمرې او ابجیکټ یا د شی په منځ کې فاصله اندازه کوي تر څو چې هغه ابجیکټ یا شی باندې روشنايي پرېوځي او هغه روشنايي انعکاس شي، نو په دې وخت کې تصویر واخیستی شي. نو داسې تصویر ډیر مسلکی راځي. باقي ټچ پیډ اپل کمپنۍ په لومړي بار د آیپاد سره وړاندې کړ چې کوم به په آیپاد باندې کار کولو په وخت کې ډیر اسانتیا راولي. بالکل تاسو به داسې احساس کوئ لکه میک بوک چې استعمالوئ. او اپل پنسل کوم چې هغه 13 ماډل کې استعمال شوی همغه اپل پنسل دی. دغه پنسل د سکرین په سر باندې ایښودی کیږي، د دې په واسطه د پنسل چرچ کیږي هم. نو که تاسو دغه ډیوایس خوښ شوي وي، د اخیستو لپاره د دوی خپل رسمي ویب سایټ ته لاړ شئ. زه به لاندې په ډسکرپشن کې هم د دې لینک در سره شیر کړم. قیمتونو کې لږ څه فرق دی دواړو. آیپاد پرو 11 انچ قیمت صرف وای فای والا 999 امریکایي ډالر دی، او که بیا د سیلولر جمع وای فای والا غواړئ نو د هغې قیمت 999 امریکایي ډالر دی. دې کې زه باید یادونه وکړم چې صرف وای فای والا هغه آیپاد دی چې کوم کې تاسو سیم نشئ استعمالوئ. سیلولر جمع وای فای بیا هغه دی چې په هغې کې تاسو سیم او وای فای دواړو نه کار اخیستی شئ. مطلب لکه چې په هغې کې تاسو سیمې کارت هم اچوی شئ. صرف وای فای والا کې تاسو سیمې کارت بیا نشئ استعمالوئ. او بیا د آیپاد پرو 12.9 انچز والا صرف وای فای والا قیمت 999 امریکایي ډالر دی. که بیا د سیلولر پلاس وای فای والا غواړئ نو د هغې قیمت 1199 امریکایي ډالر دی. نو تاسو ماته په کمنټ کې ولیکئ چې تاسو په دې ډیوایس کې څه خوښ شول.
آیا دا ډیوایس به واقعا د کمپیوټر ځای ونیسي لکه دوی چې وایي ستا راتلونکی کمپیوټر به کمپیوټر نه وي نو امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوي وي که مو خوښه شوي وي ضروري در سره لایک او خپلو دوستانو سره یې هم شریکه کړئ خصوصا هغه دوستانو سره کوم چې د اپل کمپنۍ خوښونکي دي که د موږ چینل ته نوي وئ نو دا چینل در سره سبسکرایب او بیل نښان هم کلیک کړئ تر څو زما راتلونکي ویډیوګانې ټولو نه مخکې تاسو ته ورسیږي نو باید یادونه وکړم هغه دوستان چې د چینل ته نوي دي چې سمارټ افغانستان د ټیکنالوژۍ په برخه کې هر قسم معلومات په پښتو ژبه کې تاسو ته وړاندې کوي نو چې تاسو هم د دې معلوماتو نه برخمن شئ او څه زده کوئ ترې نو دا چینل ضرور د سره سبسکرایب او خپلو دوستانو سره هم شریک کړئ د لیدو مو منندوی یم د خدای په امان